د دوی جلوسونه احتجاجونه به دغه شانتې روان وي. د پاکستان د پوځ دپاره واقعي چې دا یو ډېر لوی چیلنج دی، ځکه چې به هر کوم ایمیج روان دی هغه دا دی چې ګینې پاکستان کې انټای امریکنزم ډېر دی. اثرات خو خطرناک کېدی شي. د پاکستان تقریبا ټول پاکستان کې مظاهرې وشوې او کوم طریقه باندې وشوې ښکاري داسې چې د پاکستان چې کوم 0% کم شیعه آبادي ده، زیات مظاهرچیان د هغه فرقې نه مسلک نه تعلق لرونکي دي. او ټریډیشنلی پاکستان کې د شیعاګانو په فکر کې مرجع تقلید ډېر لوی مقام لري او مراجعین کې آیت الله خامنه‌ای یو مرجع، آیت الله سیستاني بل دی. نو دغه یو دینی فالوینګ په پاکستان کې یقینا شته. سیاسي فالوینګ یا به وي یا به نه وي، خو بهرحال یو مهم زیان دی د پاکستان د شیعاګانو دپاره هم، او د غم او غوسه خو په هغه باندې خو بنده پوهېدی شي. خو بهرحال داسې مظاهرې چې کوم کې املاک ته، جایداد ته، کسانو ته نقصان رسي مناسبه نه دي. د امریکا او د پاکستان تعلقات تاسو ته پته ده چې ټرمپ خو ډېر فیکل مایندډ کس دی، وخت په وخت بدلیږي دغه سوچ او مزاج. نو که د هغه په نظر کې داسې راغی نو دا کېدی شي چې د پاکستان بالخصوص د خپل د فیورټ فیلډ مارشل نه خپم شي. نو د پاکستان کوشش به دا وي چې داسې مظاهرې نور ونه شي یا د امریکي املاک ته نقصان ونه رسیږي. نو د دې شی امکان شته چې لږه رخنه را پیدا کېدی شي د پاکستان او د امریکا تعلقاتو کې. خو زه داسې پام کوم چې د مظاهرو باندې به کنټرول وي د حکومت د راتلونکو ورځو کې. څه فکر کوئ مذهبي تصور په پاکستان کې د ایران په هکله د پاکستان لپاره چیلنجینګ دی؟ یو دقیقه کې نفیس صاحب وخت بیخي ختمېږي. داسې ده چې په پاکستان کې بېشکه شیعه مسلمانان ښه ډېر دي او هغه ټول په اربن یعنې ښاري سیمو کې بیا زیات آباد دي. دوی د دوی لپاره د ایران مشرتابه چې څومره و هغه د عزت او احترام یو مرکز و. هغوی په جوور خفګان دي. د دوی جلوسونه احتجاجونه به دغه شانتې روان وي. د پاکستان د پوځ دپاره واقعي چې دا یو ډېر لوی چیلنج دی، ځکه چې به هر کوم ایمیج روان دی هغه دا دی چې ګینې پاکستان کې انټای امریکنزم ډېر دی. او دا هغه شی دی چې په دې وخت کې زما په خیال پاکستان نه غواړي چې دغه ایمیج یا دغه تصور بهر لاړ شي. نو کوشش پیدا وي چې دا خلک یا پوه کړي یا په څه طریقه باندې د مشران چې دي هغه کنټرول وساتي. خو زه فکر کوم چې دومره په اسانه به دا نه کېږي. دا احتجاجونه به دغه شانتې روان وي تر څو چې دا جګړه وي د دې سره سره د